په حاملې ښځې باندې په حالت د حمل کې چې په خېټه باندې بچي آیا په دغه صورت کې د دپاره روجې نیول څنګه دي؟ آیا دا فرض دی او که رخصت دی د دپاره؟ ګران کتونکو چې کله د یو ښځې په حمل باندې بچی وي او بیا دغه ښځه باندې میاشت رمضان را داخله شي او دغه ښځه که روژې نیسي نو د دغه روژو نیولو د وجې نه د دغې ښځې حمل ته نقصان رسیږي، دغه ماشوم ته نقصان رسیږي یا دغې ښځې ته بیماري زیاتیږي د دې د وجې نه چې دا روژه نیسي. نو په دغه صورتونو کې دغه ښځې دپاره رخصت دی، مطلب دا چې روژې دې وخوري او د دغه روژو قضا دې بیا بعد کې یعنې وروستو راوړي او د دغه روژو قضا په دغه حامله ښځه باندې شته خو کفاره به نشته دی. په دغه صورت کې چې حامله ښځه په حالت د حمل کې روژه نشي نیوی نو دغه ښځه په حکم د مریض کې یعنې بیمار کېدو لکه څرنګه الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې بیمار ته رخصت ورکړی دی، نو همدغه شان دی دغه حامله ښځه هم په میاشت رمضان کې چې په حمل باندې بچی وي او دا روژو د وجې نه دغې ښځې ته چې دی نقصان رسیږي یا بیمارۍ کې اضافه رادرومي یا چې دی ماشوم ته نقصان رسیږي، دغې ښځې ته هم چې رخصت دی اوس د روژې وخوري بیا په بعد کې دغه روژو قضا راوړي او د دغه روژو قضا په دې باندې لازم ده او کفاره به نشته دی.